په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. دوستانو، یو ځل بیا ستاسو په چوپړ کې هیله لرم چې تر پایه راسره ملتیا وکړئ. په جمعه کې د ښځې ستونې ساخت څملې او خپلې پښې دې اوچتې کړې او سړی دې د هغې له پاسه وي چې د دواړو مخصوصه غړي یو بل ته مخامخ وي. په دې طریقې سره ډېر خوند ترلاسه کولی شئ. بیا هغه منزل راځي چې سړی د غړي نه مني خارجېږي او د ښځې تخمدان یا بچي دانې ته رسي چې دې سره د ښځې ټول وجود سستوالی پیدا کوي او د سړي غړی حرکت پیلوي. د ښځې سر او ملا لاندې بالښت ایښودل پکار دي. نو په لذت او مزې ترلاسه کولو سره به د حمل لګېدو لپاره یو ګټور وي. خو دا خبره په یاد ساتل پکار ده د طب پوهانو په حوالې چې د ښځې هرې میاشتې یا دویم ځل د حیض نه مخکې اشارتاً دغه طریقه په قرآن کریم کې هم راغلې ده. بیا کله چې نارینه ښځه وپوښتله نو هغې بارداره شوه او یا سپک غوندې بار سره، او د دې صورت داسې دی چې ښځې دې ستونې ساخت پرېوځي او سړی دې پرې له پاسه وي چې د دواړو غړي یو بل ته مخامخ وي. دوستانو، که زموږ چینل هم نه وي سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ سبسکرایب یې کړئ تر څو زموږ راتلونکي ویډیوګانې په اسانۍ ترلاسه کړئ.